د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د جوزا یا د غبرګولې د میاشتې 23مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 12 نیټې سره سمندري روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. په بامیانو کې د ښځینه سوداګرو لپاره یو سوداګریز مارکیټ پرانیستل شو. د هرات نشي توکو روغدو کسان د درملنې ځانګړي روغتون د 1900 تنه روغدي تر درملنې وروسته له خپل کورونو سره یو ځای شول. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP اعلان کړی چې پاکي او ارزانه لمریزي برېښنايي د افغانانو لاسرسي زیات کړی دی. او په چین کې پر امریکایي ښوونکو د چاقو برید شوی. وسم بشپړ خبرونه. په بامیانو کې د ښځینه سوداګرو لپاره د یو سوداګریز مارکیټ پرانیستل شو. د بامیانو ځایي مسؤلینو د یاد ولایت مرکز اړوند د عیسی خان په فامیلی پارک د لومړي ځل لپاره د ښځینه سوداګرو لپاره یو سوداګریز مارکیټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي محمود الحسن منصوري وویل چې په دغه مارکیټ کې د ښځینه سوداګرو لاسي صنایع، افغاني جامې، خامکدوزي، میناتوري، آثار وطني، غالۍ او نور اړوند توکي د پلور لپاره وړاندې شوي دي. ورته مهال په بامیانو کې د کډوالو چارو کې نړیوالې ادارې دفتر مشر محمد اشرف ویل چې په یاد مارکیټ کې 18 پلورنځیو نه د یو هوټل او پراخ آشنا ساحه شتون لري چې د ښځینه سوداګرو د صنعت د ودې لپاره جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې د چې مخکې لدی هم دې ته ورته ښځینه سوداګرو ته د بامیانو د مرکز په غلغله سیمه کې د لاسي صنایعو د پلورلو یو بازار پرانیستل شوی و. د هرات د نشي توکو د روغدي کسانو د درملنې ځانګړي روغتون د 1900 تنه روغدي تر درملنې وروسته له خپل کورنۍ سره یو ځای شول. د هرات ځایي چارواکي وایي دغه روغدي کسان له 3 تر 19 میاشتو تر درملنې لاندې وو. د چارواکو په خبره دغه روغدي کسانو له ډلې 90 سلنه د هېواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي او خپل ولایتونو ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP اعلان کړی چې پاکي او ارزانه لمریزي برېښنا ته د افغانانو لاسرسي زیات کړی دی. دغه بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 1,103,000 او 400 کسان لمریزي برېښنا ته لاسرسي لري. دغه بنسټ زیاته کړی چې دغه شمېر کسانو 40 سلنه یې ښځې دي. او چین کې پر امریکایي ښوونکو د چاقو برید شوی.
د مشهور امریکایي نیوزویک د راپور لمخې د چین په جلین ښار کې څلور امریکایي ښوونکي چې یوې د امریکا متحده ایالاتو استازو د جرګې غړی ایډم زبنار ورور ډیوډ دی په چاقو وهل شوی او ټپیان شوي دي. ایډم سی بي اس خبري ادرسونو ته ویلي چې روري او درې نور ښوونکي ټپیان شوي او له مرګ څخه بچ شوي دي. پیښه دوشنبې هغه مهال رامنځته شوې چې دغو ښوونکو په جلین ښار کې له یو پار څخه لیدنه کوله. د حملې د څرنګوالي او د حمله کوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویل شوي. درنو اورېدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.